بسم الله الرحمن الرحیم. زم ستاسو ورور ثناء الله، تاسو مخاطب د پښتو 302 سره ملګرو زمونږ سره لږ معلومات راغلي. مونږ وی چې خپل مینوالو ملګرو سره شیر کړو. ملګرو زمونږ د پاکستان ډیر عوام داسې دی چې دی اناسي خو لري، خو دی ته اناسي بیکګراوند پته نشته چې دی کې دا 15 نمبرې پیله ولي، بیا دا 9 نمبرې ولي، بیا دا ډیش چې کوم دی دا 9 و ته دا انصرازي دا ولي. نو ملګرو د دې په باره کې ان شاء الله موږ تاسو ته وایو چې د ټولو پیله ستاسو انصرازي په سکرین باندې به تاسو ګورئ. دا ایک چې تاسو راشي د دې مطلب دا دی چې تاسو KPK خیبر پختونخوا سره تعلق ساتئ، چې 2 انچ تاسو راشي د دې مطلب دا دی چې تاسو پاټک سره تعلق ساتئ، چې 3 انچ راشي د دې مطلب دا دی چې تاسو پنجاب سره تعلق ساتئ، او چې 4 انچ راشي د دې مطلب دا دی چې تاسو سند سره تعلق ساتئ، او چې 5 انچ راشي د دې مطلب دا دی چې تاسو بلوچستان سره تعلق ساتئ، او چې 6 انچ راشي د دې مطلب دا دی چې تاسو اسلام آباد سره تعلق ساتئ، او چې 7 راشي د دې مطلب دا دی چې تاسو ګلګت بلتستان سره تعلق ساتئ. ملګرو د دې نه بعد دی بیا ډیش، د ډیش نه بعد بیا دا 9 نمبر چې راځي، نو د 9 نمبر مقصد څه دی، دا 9 نمبر ولې ورکړ دي دوستانو؟ د دې مقصد دا دی چې دا 9 نمبر چې دی دا د خاندان دی، مطلب د فیملی د پاره دی. اوس زما خاندان جدا دی، د بل جدا دی، دې کې د هر خاندان جدا نمبر، د هر سړي جدا نمبر په دې کې دا د خاندان سره تعلق ساتي، دا د خاندان انفارمیشن ورکوي، د خاندان معلومات ورکوي چې تاسو د کم خاندان سره تعلق ساتي. ورجانو د دې نه بعد چې کم دی مینوالو نو ډیش دی. د ډیش نه بعد که تاسو خیال کړئ نو اکثر په اناسیانو کې 9 راځي، 8 راځي، او 5 راځي، 3 راځي، 1 راځي. د دې څه مطلب دی؟ ورجانو یو دی جوب، یو دی تاک. تاک چې کم دی کنن دا دی 1 3 5 7 9، او بیا چې کم دی نو جوب چې دی نو 2 4 6 8. نو دا چې دی نو دا جوب د څه شي دپاره استعمالیږي او تاک د څه شي دپاره استعمالیږي. نو موږ تاسو ته وایو دا جوب چې دی دا د زنانه لیډیز دپاره استعمالیږي، مطلب اخري انسا راځي که نه 2 راشي، 4 راشي، 6 راشي، 8 راشي، دا د لیډیز زنانه دپاره استعمالیږي. او تاک چې دی دا د نارینه دپاره استعمالیږي 1 3 او 5 7 9، دا د هغې دپاره استعمالیږي. نو ډېره مننه ورجانو، امید لرم چې ستاسو به ویډیو ډېره زیاته خوښه شوي، خپل ملګرو سره شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم د دې باره کې معلومات وشي. ډېره مننه، خپل ورور ثناء الله خان له ورکړي اجازت. د کیمرامین زیب خان سره ښه ده، وباد اوسئ.